الرحمن الرحیم. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې د غسل څو سنتونه دي. د دې پوښتنې ځواب دا دی چې د غسل 12 سنتونه دي. لومړی سنت دا دی چې یو څوک غسل کوي نو د غسل د مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم وایي. دویم به د غسل کولو نیت کوي. دریم به لاسونه تر بندو پورې پریولي. څلورم به کچیری پر بدن باندې ښکاره نجاست وو، هغه نجاست چې یو خاص ځای په بدن کې ناپاکه وي هغه به پریولي. پنځم به استنجا وهي. شپږم به اودس کوي. داسې اودس لکه د لمانځه دپاره چې کوي. هر اندام به 3 واره پریولي. پر سر به مسح کوي. او که په داسې ځای کې ولاړ و چې هلته اوبه ډم درېدلې نو پښې جیب نه پریولي. او که چیرې په داسې ځای کې د غسل کاوه چې اوبه ډم ته د تر پښو لاندې نه درېدلې بلکې تللې، یا پر یو چوکۍ ناست یا پر ډبره باندې ناست یا په یو داسې غسلخانه کې و چې هغه سیمټي وه نو بیا دې پښې هم پریولي. اووم سنت بیا دې نو پر بدن باندې 3 ځلې اوبه واچي. دا اووم سنت. څو که یو څوک په یو واله یا یو ډم کې غوټه سي او داسې یو دقیقه 2 انتظار سي راپورته سي د غسل ټول سنتونه پر ځای کېږي او بس د غسل بشپړ سو. اتم سنت پر سر دې اوبه واچوي. لومړی دې پر سر باندې اوبه واچوي چې غسل کوي. او نهم سنت بیا دې پر رسته اوږه باندې اوبه واچوي. لسم سنت بیا دې پر چپه اوږه باندې اوبه واچوي. 11 سنت ویدلکو جسده او بدن دې وموږي، ټوله بدن دې وموږي، داسې نه چې په بدن کې یو ځای وچ پاته سي. 12 سنت ویوالي غسله د اندامو په پریولو کې دې پرلپسې والی کوي. پرلپسې دې اندامونه پریولي. او خو دغه یو شی یاد وساتئ، پر سر باندې چې څوک اوبه اچي هم 3 ځله، پر رسته اوږه باندې اوبه اچول هم 3 ځله، پر چپه اوږه باندې اوبه اچول هم 3 ځله. نو به ټوله بدن په 3 ځله پریولسي. ځکه د هر جوز چې 3 ځله پریولسي نو ټوله بدن پکې داخل سو، 3 واره والی رالی. نور لیزا سره د مراقي الفلاح اول جلد 46 او 43 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.